په داسې حال کې چې د پاکستان دننه پښتانه شاعران، لیکوالان او هنرمندان په حکومتي کچ د فن او هنر د سرپرستۍ نه کېدو ګیلې کوي، دغه صورتحال پښتانه لیکونکي او هنرمندان په خپله د هغو شخصیاتو ستاینې او پالنې ته هڅولي چې د ژبې، ادب او کلتور په وده کې مهم رول لري. مشال پښتو ادبي ټولنه دوابه هنګو هم یو د هغو ادبي تنظیمونو څخه دی چې د کال 2015 د پاره د غوره ادبي او هنري تخلیقاتو او خدماتو ارزونه وکړه او بیا په پیښور کې د یوې درنې ادبي دستورې په ترڅ کې د ژبې، ادب او کلتور د پاره په خو خدماتو بېلابېلو شخصیاتو ته ایوارډونه او توصیفي سندونه ورکړل. وتلی سندرغاړی کرن خان، نومیالی شاعر ممتاز اورکزی، تکړه ډرامه‌نګار او کالمنګار ښاغلی نورالبشر نوید او پیاوړی څېړنکار ښاغلی محب وزیر هم په دغو ایوارډونو ګټونکو کې شامل دي. د ایوارډونو د ورکړې په مهال یوه درنه مشاعره هم راجوړه کړې شوې وه. سمې کدی ته د منظمې کړې نیت ته دوستا سمې حالت پوښتنې سمه دغه حالت نو د سره حال وای داري نو د سره حال وای نو د سره حال وای داري نو د سره حال وای یو بل ببریکو کنه دا څه مصیبت دی زکه یاري کړم د تیرې خود سبا پتما خود یریتا سای سالا زخم د دغه دستورې مشري وتلي تجزیه‌کار او لیکوال ښاغلي ډاکټر خادم حسین امیر په غاړه لرله او هغه وایي د فن، هنر، ادب او کلتور د پالنې ذمهوارۍ د ریاست په غاړه وي، خو کله چې ریاست د دغه ذمهوارۍ نه مخ وګرځوي نو ژوندي قانونونه بیا دغه دروند بار ته په خپله اوږه ورکړي. د ځایي کلتور د هغې د تخلیق او د هغې اوازونه د هغې دپاره په حکومتي سطح څه داسې ځای نه دی موجود. حکومت او ریاست د دې خاورې اوازونه د تروړلو کوشش کړی دی، د هغې ته د ځای ورکولو کوشش نه دی کړی، زیار نه دی کړی، ځکه چې شاید چې د ریاست چې کوم اشرافیه طبقه ده، اشرافیه چېرته نه غواړي چې هغه د خاورې اوازونه مخې ته راشي. دا خو یو ډېره زیاته ضروري خبره ده. او وتلي څېړنکار ښاغلي محب وزیر نه مو چې کله په دې هکله د هغه نظر وپوښتلو نو راته وویل بدقسمتۍ نه زموږ حکومتي ادارې هغه پاملرنه دې طرف ته نه ده کړې. کتابونو مقدار په رڼا کې که موږ وګورو نو ښه خودکفیله یو، خو په هغې کې ژوند یا په هغې کې فکر یا په هغې کې فلسفه یا په هغې کې علم نو د دې د کمښت سره موږ مخ یو. بله خبره دا ده چې د موږ ادب چې دا مارکیټ نه لري، خرڅون نه لري، نو د دې وجه هم دغه ده چې زموږ په ادب کې لا فی الحال ژوند نه دی پیدا کړی. د ایوارډونو د دغه دستورې څخه وروسته ښاغلي کرن خان د دوبۍ نه د راغلي میلمه شاعر ممتاز اورکزي په درناوي کې د میلمستیا او سندرو پروګرام را جوړ کړی چې په دغه مهال کرن خان وایس اف امریکا ډیوه سره خپل احساسات په دې ټکو کې شریک کړل. ما چې کله هم هنر کړی دی ما ولس له کړی دی او چې ولس ما نازوي یا ماله یو ایوارډ راکوي، ستاینلیک راکوي، دا زما دپاره لویه ګټه ده. او دغه د 2014 کال 15 او 14 یا د 15 دغه ټولنې ماله ایوارډ راکو نو زه ډېر زیات شکرګزاره یم د دغه خپل ولس چې دوی زما سره مینه لري او خوشحاله یم، ښه احساس کوم. او
ښاغلی ممتاز اورکزی چې د خپلې خوږې شاعرۍ له امله د ایوارډونو او سندرو په دغه دستوره کې د خلکو د توجه مرکز ګرځېدلی و، ډیوه سره خبرو کې وویل اصل کې دا ذمہداري ده د سټیټ چې خپل آرټیسټ، خپل هنرمند، خپل شاعر او خپل ادیب وپالي. خو لکه دا خبره هم ډېره ښکاره ده چې د سټیټ د طرف نه داسې هېڅ هم نه کېږي. چا په بلو سونه کا چا پکې سر ونه خوړ، څومره بېوسي ده څومره زور دی په دې خاوره کې. مینهوالو د پښتنو په خاوره کې چې د تیرو 40 کالو راسې د بدامنۍ کم صورتحال راباندې وینې تویږي، دماکې کېږي، خو د دې باوجود په پښتنه خاوره کې نن هم ادب، ثقافت، په تاریخ باسونه، په کلتور باسونه دا په دوام کې دي. پښتانه په هر حالت کې خپل ځان ژوندی ساتي، دغسې کلتوري محفلونه را جوړوي، دغسې د ژوند سندرې وایي او دنیا ته ثبوت ورکوي چې تر څو دنیا ده تر هغې پښتون دی. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.